یوه بله خاطره له رشاد بابا دا ده چې هغه څومره خپلو شاګردانو ته د قدر وړ شخصیت و. زه چې کله له پاکستان له کډوالۍ ستون شوم افغانستان ته ولاړم، نو استاد سره مې وکتل. استاد راته وویل چې څه تصمیم لري. ما ورته وویل یوه دنده اخلم او کورنۍ هم راولم. نو هغه مهال د پوهنې وزارت مرستیال اداري مرستیال معین مرستیال صاحب و. نو دی د استاد رشاد شاګرد تېر شوی و. استاد ماته یوه پرزه ولیکله چې په هغې کې لیکلي ول چې اجمل تورمان یو شاعر او لیکوال دی، او که په نشراتي برخه کې دته کار ورکړل شي نو دی به ښه وځلیږي. نو دا پرزه ما د هغې عریضې سره چې د کار په خاطر مې کړې وه ښاغلي معین مرستیال ته وراوړه. کله مې چې دا د ده په میز کېښوده نو ښاغلي مرستیال چې دا پرزه ولوسته، دا یې له عریضې بېله کړه، له عریضې بېله کړه، ښکل یې کړه، په سترګو یې کېښوده او پاس د کتابونو په المارۍ کې چې په دفتر کې وه د ټولو کتابونو په سر ځای کې هلته یې کېښودله. نو هغه وخت زه پوه شوم چې واقعا استاد په ټوله کې ټولو ته ولې خپلو شاګردانو ته چې مستقیمه زده کړه یې ورڅخه کړې په پوهنتون کې څومره د درناوي او قدر وړ شخصیت دی.